لپاره ډېره د عزت خبره چې زه به نن په پښتو کې خبرې وکړم. ډېر وخت شوی ما پښتو نه ده ویلې، څوک د پښتو ویلو را سره نشته. نو زه فخر کوم چې زه پښتنه یم او پښتانه چې دي دا نر خلک دي، پښتنې جنکۍ نري جنکۍ دي. او زه پښتنو جنکو ته وایم چې تاسو نر یې، تاسو بهادر یې، تاسو راوځئ، تاسو سکولونو ته لاړ شئ، تعلیم حاصل کړئ او د تعلیم دپاره اواز اوچت کړئ، خپل حق دپاره اواز اوچت کړئ. او مور و پلار ته هم دا وایم چې تاسو خپل ماشومان سکولونو ته پرېږدئ، ځکه چې موږ له پکار چې موږ د خپل په منځ کې برابري راولو. موږ د خپل په منځ کې د اسلام کوم زموږ بنیادي پیغام چې موږ د اسلام را کړی دی چې برابري ډېره ضروري ده زموږ په معاشره کې. موږ له پکار چې موږ یو بل سره انصاف وکړو. موږ کې د ورورولي دا هم د اسلام ډېره غټه نښه ده چې اسلام موږ له د تعلیم حق را کړی، اسلام جنکو ته د تعلیم حق ورکړی دی او اسلام جنکو ته برابري ورکړې ده او انصاف ورکړی دی. سکولونو ته لاړ شئ او تعلیم حاصل کړئ، دا زما پیغام دی.